بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو او خوږو ماشومانو، زه سالار ننګرهار یم. یو ځل بیا د ستاسو درانه حضور کې حاضر شوی یم او غواړم چې تاسو ته نوې ډالۍ د ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن زه یوې لنډې کیسې سره د ستاسو درانه حضور کې حاضر شوی یم او غواړم چې تاسو سره یې شریکه کړم. وایي چې هارون الرشید بهلول ته یې یو امسا ورکړه چې ته د امسا واله ځان سره یې کېږده او چې د جهان کم عقل سړی ته پیدا کړي هغه ته به دا امسا ته ورکړي. نو بهلول امسا ډېرې خوشحالۍ سره یې راوالي او ځان سره یې کېږي په خپل جیب کې. نو امسا بهلول سره کلونو پروت دي. بهلول یې هر ځای کې هغه امسا ځان سره ګرځوي. نو یو ورځ داسې راشي چې هارون الرشید یو مرض ونیسي او د جهانونو ډاکټران راشي د هارون الرشید مرض ښه نه شي. نو هارون الرشید خپل باډیګارډان ته ووایي چې باډیګارډان تاسو ورشئ بهلول ته اواز کوئ پوښتنې ته مې هم رانلو. نو بهلول ملنګ چې راوستلو خپل دربار ته هارون الرشید او بهلول ته یې وویلې چې بهلوله ته مې پوښتنې ته هم رانلې. نو بهلول ورته وویل، هارون الرشید ورته وویل چې زه اوس را روان یم په یو غټ سفر باندې، راته دعا کوه. نو بهلول ورته وویل چې سهار به واپس راځې یا نه؟ نو هارون الرشید ورته ووایي زه درته مرګ یادوم آخرت. نو بهلول ورته وایي ښه، نو پهله چې ته چېرته تلې نو ستا شاته به لکونه کروړونه فوجیان او ساتونکي ولاړ ول. نو هلته دې څوک لیږلي دي چې تا ته څه سامان تیار کړي یا د ستا خیال وساتي. نو هارون الرشید ورته وایي ای بهلوله تا بیا د لیونیانو خبرې چالو کړې، هېڅوک به م نه ځي، صرف به زه یم او زما اعمالونه به وي او اعمالونو سره به یو. نو هغه ورته وایي ښه، نو ته د امسا کښېږده، ته د جهان ټولو نه کم عقل سړی. نو هارون الرشید هغه امسا راوالي او وینیسي او په ژړا شي. نو درنو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو خوږو ماشومانو، زما د دې کیسې نه دا مطلب دی باید چې زموږ